کیږي. روژې اوس بډې راوالي. ولې د نورو عباداتو سره شریکه ده؟ روژه داسې عبادت دی چې د الله نه غیر بل چاته کیږي. روژه کې خوراک نشته او حیوان هم دې دپاره حلال کړي چې خلک یې وخوري. دا د پسه د اوښ او د ګډ په ځای باندې ودرېدله. یو سړی په لار روان یې مثال وایي او څوک یې په سپېړه وایي وینې نه. روژې امتیازات څه دي؟ انسان ووژلی شي خطا سره، نو دلته دې انسان ته قاتل ته په اصطلاح خطا سره روحي تکلیف پېښېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ اوسئ او په دې هیله چې د ټولو کورنیو سره خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو، زموږ د خپرونې نننۍ موضوع ده چې روژه مبارکه ولې د نورو عباداتو سره شریکه ده، ولې په نورو عباداتو سره کار لري او د روژې سره بیا یو عبادت هم شریک نه دی. د دې علتونو ته ورځو، په دې کې علتونه څه دي، حکمتونه څه دي او په دې کې بیا د روژې امتیازات څه دي چې دا له نورو سره کار لري شي، نور عبادتونو سره او نور عبادات له روژې سره شریک او کار نشي لرلی. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسو قدرمن لیدونکي هم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هرکله راشئ. الله مو خوشحاله که سیرې صاحب تاسو ته ستاسو قدرمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب جالبه ده، جالبه موضوع ده او جالبه پوښتنه ده چې یو څوک دی هر چا سره شریکي. اوس که میراثو ته ورشو نو خو که زوی د پلار په مال کې حق لري خو پلار هم د زوی په مال کې حق لري، که نه په ټولنه کې داسې اصول شته، داسې نشته چې یو د حق لري او بل د هغې سره حق نه لري. خو دلته پوښتنه همدغه ده چې روژه اوس ولې د نورو عباداتو سره شریکه ده، د نورو عباداتو سره کار لري، د نورو عباداتو سره حق لري، بیا نور عبادات چې دي د روژې سره هیڅ شراکت نه لري. علت په څه کې دی او حکمتونه څه دي؟ وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الله زموږ استاد ټول روزي قبول کړي، ټول مسلمانان امين. سیرت محترم، دا یو حقیقت چې کله مونږ د یو عبادت عمق ته ور داخليږو یا ژوروالی ته ورسو، بله، نو د الله پاک لکه ذات چې څنګه داسې لا تناهي دی، لا يحد ولا يتصور دی، دقسې په دې عباداتو کې لوی لوی کمالات پراته دي. بله، نن چې دغه تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د روژې دا دومره وسعت ټول عبادات او نور عبادات قاصر دي د شرکت نه. بله، اول دا دی چې روژه داسې عبادت دی چې د الله نه غیر بل چاته نه کیږي. بله، هغه معنا دا ده چې کله مونږ د شرک فلسفې ته ورشو نو بت ته سجده کړي، بله، د بت په نوم یې منښته کړي مالی، بله، یعنی دا معنا چې نور عبادتونه د الله نه غیر بل چاته شوي دي کیږي. روژه داسې عبادت دی چې د الله نه غیر بل چاته کیږي نه. اوس به بت یو سړی ولی روژه مې درته نیولې، دا نشته په دې قوانینو کې، نشته، نه نشته. چې هلته ته اوس وګورې مثلا د هندویزم بودایزم کتابونه وګورې، هغوی د باطل معبود دپاره روژه په تاریخ کې نه ده ذکر شوی، که هغه ذکر شوی هم ده الله ته ذکر شوی. روژه د الله په انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. حتی د خبرو نه کولو روژه الله لره یو دغه خصوصیت دا دی چې داسې بل عبادت دلته نشي شریک کېدلی. یو مثال بس یو قصه کوم. بله، حاتم طایی خو لوی سخاوتمند مشهور سخی دی، مشهور سخی، نو د دې ورورو بله دم نو مور ته ویل چې زه مې د لالا غوندې کېږم چې مشهور شم او سخاوت شروع کوم. نو مور ورته چې بچی دا نه کېږي. ولې؟ وای دی چې وړوکی و یوه سینه به یې وروله او بله به یې بل شریک ته پرېښوده رضایي رور ته، او تا دواړه چې نه خوړل چغې دې والې. هغه دومره صابر و خبر د هغه ځای نه ورانه ده. نو چې ته هغه ونه کېږي نو هغه بېرته ماشوم شي او بیا به هغه وخت نه سخاوت شروع کړي. د په فطرت کې سخاوت پروت.
نو روزه کې طبيعتاً دا خبره پرته ده چې د بل چا لپاره نه ده شوی موږ خو بل چا لپاره شوی بوتان به درولي طوافونه ورته کول اوس هم لا داسې انسانان شته چې انسانانو ته سر ټیټوي اوس عملاً هندوستان دنیا کې دا ششته چې بل عبادت پر سجدي روان دي بله د بل چا لپاره د عبادت په شکل باندې سجدي کیږي نو یو خبره دار زکه نو دا پر راس کې رسیږي بله روزه دا په دې سر کې دا نو زکه نور دلته نشرات لري چې شراکت وکړي روزه اوس بډې راوالي بله چې تاسو سره زه په ارزه کې شریک مثلا الله جل جلاله د حج مبارک وي چې تاسو حج درې قسمه ده افراد تمتع د قران او د افراد تنه لري کو قران او تمتع کې باست بله الله جل جلاله فرمایي چې کله تاسو د قران حجي او یا د تمتع حجي تاسو به قرباني کوئ تاسو باندې قرباني نسک دا واجب ده دا به کوئ حج کې اوس که یو څوک پیسې نه لري چې قرباني وکړي روزه راغله روزه دلته داخله شو وای چې الله وای چې فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي تاسو به هدیه ورکړئ قرباني کړئ اوس که چا پیدا نه کړه فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله اوس دلته راځي ورشو دی باسته ورته نه نشو د حج نقصان په روزه باندې جبیره کوي الله پاک یعنی حج دا ورخی اس یو مثال چې حج یو تصویر یو صورت حج کوي تا کې نقصان راغی روزه درته نقصان پوره کوي دلته روزه کار لري داخله مداخله وکړه بل عبادت کې او دغه مشکلات حل کړی او نو کوم دغه دی دسي مداخله نه کړي ستا جبیره کړي دی یعنی ستا کومک ستا او تا کومک دسي نصرت او امداد دسي وخت کړي دی چې ستا ملا ماته ده ځکه په حج کې فرض چې دی دا د سیر حیثیت لري او لاندې د حرکتونو سنت دا واجب چې دی دا په مرتبه د قلب کې رسید جبیره وایم دیتا چې پټه ولګي چا په ځخه بله وستا سره پیسې نشته او حج کې در باندې قرباني واجب ده او قرباني د لپاره پیسې نه لري روزه ستا د دغه واجب پوره کول لپاره راغله ستا واجب در پوره د فرض او د سنت په منځ ها اوس په دې روزه کې دا قوت دومره عجیب دی چې دا روزه راغله سیرت سره بله سر دا د پس د اوخ او د ګډ په ځای باندې وترېدل هغه زه ډک د غزه ډک پیسې بچت شو یو عمومي جبیره شو د واجب سره پته او حالت خلاص کړی دلته بل خبره رسېږي بله دلته د روزه د یو حیوان صورت ځان ته ونیول روزه د هغه ځای باندې قائم مقام شوی ځکه ته خو مثال اول خو حیوان دلته کنه حیوان باید علاوه شي واجب او چې حیوان نشته روزه د خروجه ګوره چې شي رسېږي او یا بل سره زدم دي او روزه کې خوراک نشته او حیوان هم دي د پاره حلال کې چې خلک یې خوري او بل پکې هم دلته نور ورته نه شو روزه نه عبادت ته سره موږ مخکې چې ویلې بله مخکې خبرونو کې به تاسو اوریدلی چې موږ دا ویلې دي چې روزه عدم ده وجود نه لري ښکار نه یو نخکاره شي صحیح چې نخکاری پر د ښکارا حیوان سره مقابله کې سره سره دا هم ورسوسته خبره نه ده یو سړی په لار روان یې مثال وي او څوک په سپېړه وي ویني نه څنګه یو حالت په سړی او په ځای مړ کی دا اوس تاسو دا قصې یو کار شوی بله ځکه دیګ دا فلسفه فرته ده چې الله وایي دا کار مو ورشي چې پیسې نه لري دا کار دی بله حج خو راګیر او دا د حج تقسیم کې اوس الله وایي چې ګوره دا وده سکه حج په چی ختميږي په عرفه یعنی فرض یالته او په ادا د رکن دا روزه بل نه کوي چې ټول لس ورځې بدل تنيسي نه ستا دا نقصان چې ده دا روزه د شرانی سي رسول کدا غيك بله درې ورته مخه ته ونیسه کنه په الحج و7 اذا رجعتم وبکله چې تاسو د حج نه فارغ شوي بله نو دا روزه دواړه طرفه نه راغونیول نو بیا خجبیره کیږي یو شی ماتي دو طرفه ورته پیوند ولګي نو پورا د دې سره جبیره وشو بله دا یو نو حج کې مداخله شو
الله جل جلاله ځوانانو ته د رسول الله سلام په جبه څوي بیا رسول خبرې ده الله خبرې یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء یا وجاء. بله دې کې څه حکمت نه مداخله وکړه اوس عجیبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ای ځوانانو کله تاسو کې د چا قدرت وي نو نکاح وکړئ. نکاح سیرت سے د جسم او د نفس تقاضا ده. بله او دا دنیایي مادیات دې ته ضرورت لري. نو تاسو قدرت مالی شته نو تاسو دا کار وکړئ. بله او که تاسو قدرت مالی نه وي نو فعليه بالصوم. بیا تاسو څه کار وکړئ؟ روژه. ولې دلته د دې ځوانانو سره مداخله وکړه ځکه دا شهوت او نکاح دا د نفس تقاضا ده. روژه د روح قوت راولي. کله چې روح قوت راغی انسان د دې شهوت او د دې نه تیریږي ځکه د خدای پاک دا مقامونه روژه الله طرف ته وړي. روژه الله طرف ته نور هر څه یعنی د یاد ورته وباسي. او بالکل دلته د ویجا لفظ استعمال شوی دی. ویجا دا ډکو ټکولو ته وایي. یو څه چې ښه قیمه کې موږ ورته ښه وټکوه. دا شهوت دغه څه ټکوي د منځه وړي خو د تا د بېراهۍ سبب نه کېږي خو ماهیت نه ختموي. سیرت څه دلته بل خبره دلته اصل به وي چې بیا خو هغې ته په شریعت کې چې اصل ختم شي هغې ته حصور وایي چې بالکل شهوت له خو معیوبي که نه خو عیب دی. سیرت د کمال ته د رسول الله سلام ګوره دا جمله څنګه کارولې داسې نه وي چې له بې نه وړي. له بې نه وړ خو بس ختم شو سړی خو بیا خو معیوب بیا خو ضرر ورسوه دلته راټینګوي سیرت صاحب داسې لکه موم چې راکلک کې راپوچوخي چې خوشي کې بېرته خپل ځای ته ځي. سبحان الله. نو دلته د روژې مداخله د ځوانانو سره ده. دریم بله قسم دی مبارک نوم دی. قسم چا وکړو نو الله جل جلاله د قسم د کفارې په حق باندې کله چې تاسو رقبه آزاده کوي غلام چې ورته بله مثلا 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي یا 10 مسکینانو ته کالي وکوي. بله سړی وایي چې رقبه خو نشته او مسکینانو ته مې ډوډۍ وسم نشته او زه کالي ورته نشم کولی. بله اول ته مې د الله نوم اخیستی دی چې دا کار کوم اوس مې نه دی کړی نیک او مومې کو. نو الله فرمایي چې ومن لم یستطع فصیام ثلاثة ایام 3 ورځې د دې روژه ونیسه. نو په قسم کې د الله د نوم د احترام محفوظ ساتلو دپاره الله جل جلاله روژه راوسته او 3 روژې راوستې دلته. ولې ځکه دا قسم تقسیم په 3 برخو دی. یو قسم خوړونکی دی حالف یو چی شي لپاره چې قسم کوي چې دا کار دی کوم یا نه کوم. یو په چی شي چې قسم کوي چې دا الله نوم دی. بله نو 3 برخې ولته نو الله په 3 روژو باندې دلته تاسو خلاص چې روژه مونی ولا نو تاسو د قسم کفاره دا الله جل جلاله ته پوره کړه. یعنی روژې د عبادت سره کار پیدا کړ دې سره قسم سره او د حل لارې روژه شو. زهار مسله ده. د زهار مسله ده په 28مه پاره کې بله په سوره مجادله کې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. بس قصه مختصره کې دلته دې سره خوله رضی الله تعالی عنها یو مرمند او د جرأت خاوند ده د عباده. نو د دې په منځ کې خد خوږ ژوند تیر دی دوی بچانم لري. نو په جاهلیت کې یو کلمه وا یو لفظ یو جمله وا چې هغه به د نکاح ابدي ختمېدل کېدل چې هغې ته به یې زهار ویل. زهار معنا چې یو شی د بل چیز سره مشابه کړي. زمونږ پښتو کې معنا ده چې خپله میرمن د خپل مور سره مشابه کړي په حرمت کې. بله او عربي الفاظ دا دي چې انت علیه که زهر امي ووایي نو دا ښځه ابدي حرامه وه په جاهلیت کې. دې خاوند دې میرمن ته داسې الفاظ وویل چې ویې ویل میرمن ډېره خفه شوه
راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خاوند مې داسې خبره کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق ورته چې بس ته په حرام شو دا دومره د جرأت مېرمن ده وای دا زه نه منم یعنی دا کوم چې نبی علیہ السلام حکم ورکړ چې ته په حرام شو زمونږ په شریعت کې لانو په خوانه پاتې و دا خوانه پاتې و شریعت دغه رد او تایید نو کړي رد او تایید په غیبه مسائل او دلته به وضاحت کې د سستا خو نقطې ته اشاره شرعي من قبلنا چې مخکې کوم شریعتونه دلته چلیدل او هغه د شریعت سره ټکراو نو او شریعت دغه منسوخ نه ویل هغه مقابل د عمل ها کنه بیا سره به حج کوم مخکې د حج لانا روزه به نیول مخکې ده د دې نکاح د نکاح په خپل د شریعت حکم نو کړی چې نکاحګانې به وي نو هغه او بالکل نو البته دا دغه وا زهار حکم دا اصول ځکه دا مخکې ادیان هم د شرابات خاص کر په ابراهیمي دین کې دا چلیدو بله او نبی علیہ السلام اکثر فروعاتو کې په ابراهیمي دین باندې عمل کړي او عقیده خو بالکل هغه نو د یوې ښځې په جرأت باندې الله پاک د تقدیر حکم بدل کو د جرأت او د شجاعت مېرمن وای دا اوس عجیبه ده اسلام منم چې زهال حکم ده خو زمونږ اسلام سره مناسب حکم ماته نه ښکاري ځکه وایي چې الله فرمایي تاسو ته موسط دین درکړی دا وسط نه دی ګوره دا تحلیل دی د مېرمنو سبحان الله دا عجیب تحلیل کړی چې دا خو منم چې دا حکم دی خو زمونږ دین نه مخکې دی خو زمونږ د دین سره شایسته دین حکم ځکه نه دی چې زمونږ په دین کې تا ویلي یا رسول الله السلام جئتکم بالحنفیة سمحة البیضاء تاسو ته د حنفیت دین راوړی د ټولو باطل نه پاک بله او اسانه دی سمحه سماحت پکې دی لکه پښتو کې چې شمپوشي پکې ډېر تشان معاف کړي ويعفو عن كثير بله او بل دا چې تاسو ته بیضا د سپین حکم دی د سپین حکم څنګه زم خپل خاوند جدا شنه په چا څنګه نبی رسول الله حکم دا دی وخت کې لاخذ خوځیدل نه چپ شکینه ولیکنه چې حکم شروع شو نبی علیہ السلام باندې وحی شروع شو او دا خو مېرمن ناسته د عائشه رضی الله عنها وایي چې مېرمن ناسته الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هغه خزم خبر الله ما واوري تاسو سره جنجال جوړ کړي تاسو تجادل مجادله کې جنجال در سره کوي في زوجها د خاوند مبارک نو زما اراده ده چې حکم ته بدلو اوس حکم توکل شرط بدل نو بیا حکم بدل شو الله جل جلاله وی چې دا څوک وی چې دا فلانکې زما مور دا دروغ وي دا سلګیات دا زور قول یقولون الا دا خو نه مګر دا قول زور نو حکم دا د زما په اسلام کې تاسو مشه درکړې چې تاسو به د دې کفاره ورکوي کفاره په شپېتور وجو باندې خلاص شو بس شپېتور وجو دا خاوند دیونی چې دا خزه بیرته مقص خزه لکه څنګه چې قبل نکاح یوې خزه غږ پورته کول ټول امت ته خیر ورسو اول ته تیار روزه په ناسته مداخله وکړه په کفاره کې او روزه باندې کفاره باندې روزه خلاص شو دا پاش اگر کدي سر د درې حکم نور براغلی چې رقبه ده مثلا مسکینان ته خود روزه مداخله دلته د کفاره د زهار کې دلته داخله بل سیرت سے محترم قتل دی 2 دقیقې وخت لرو شیخ صاحب په دې کې به راټول کو ښه قتل یو عظیمه ګناه ده خلا دې موږ د قتل نه وسه د هر رقم کې خطا وي او که قصدن وي د خطا قتل ګوره د خطا قتل نه دی دا د دې جبیره په شپېتور وجو باندې کې کفاره په شپېتور وجو او څنګه چې قتل خطا شوی قتل خطا په صح باندې نسو ته خو آخرت کې ماخوذ نه خروجه کې به په دنیا کې به تر روزه نیسی سوجه شپېته ولی دا مداخله ولې کړی سیرت بله دا د الله حکمت د سوګ یو پښوم مړه کې سیرت د شپې خوب نه ورسي او پښوم موټر والا حتی سپه ټول کې دامه والا نو انسان علماءونه پښتنه کوي چې شي خیرات کوم څو کوم بيخي مې د نوزي بالکل خو کله چې انسان وجل شي خطا سره نو دلته دی انسان ته قاتل ته په اصطلاح خطا سره بله روحي تکلیف پیږي خصي تشويش کې سره مې وجل خصي الله فورا روجه ونساء د روجه سره ست روح تصفیه کیږي هغه رواني تکلیف ته پېنه شي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وبارك ډیره مننه شیخ صاحب د خبرونه د پای شي بيدي لتا سوري مننه کور مودان ګران لیدونکو لتا سو مننه لیدل چې روزه په نور عبادتو کې څنګه شریک وا څنګه شریکېدله دغلته د مسلمانانو ضرورت
په د کوم ځای کې چې روژې د مسلمان مشکل حل او مسلمان په مشکل کې واقع کېده لکه شیخ صاحب چې څو واقعات ته اشاره لرله تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ